زمون اسلام مونږ ته دا درس راکوي زمون خویندې زمون میندې زمون لوڼې هغوی د خپل تعلیم حق لري د میراث حق لري. تاسو به اورېدلی د جمعې مبارک د روز جمعه خواهرای ما مادرای ما در مسجدا میرن یا نه؟ در مسجدا رفته میتونن به حجاب و به پرده. در فانتون چرا رفته نمیتونن؟ لحاظا هغه ډاکټر زمون خور چې بل زما خور د هغه مریضه شوی د هغه ځي چې یوه ډاکټره زما خور د هغې معاینه کوي. دا بهتره ده مونږ ته هم تاسو ملت ته د هغه نه چې هغه نارینه د هغوی معاینه کوي. اساتذه کرامو چې د ټولنه د جوړېدو دپاره معاشره د اصلاح دپاره تاسو رول ولبوئ. مونږ تاسو سره همکار یو. کابل فانتون چې ترقي کوي هغه اسباب تاسو وایي مونږ مشرانو مرجع ته انشاءالله امر بالمعروف به تاسو سره به ولاړې اداره. الله نبی علیه السلام ته فرمایي هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا برابر هست؟ آیا برابر ده هغه خلک چې هغوی یعلمون وي علم ورسره وي او هغه څوک چې علم ورسره نه وي او جهل وي دا برابر ده؟ او دلته په دې آیت کې الله داسې نه دی ویلی هل یستوی الذین یعلمون الفقه. داسې نه دی ویلی چې په فقه یا په دارالعلوم کې سبق وایي دغه او چې څوک فانتون کې سبق وایي دا برابر نه. مطلق علم مطلق جهل دا برابر نه ده. مطلق علم الله ته ډېر ارزښت لري. ولې؟ ځکه علم د خدای صفت ده. ان الله يعطي الدنيا من يحبه ومن لا يحبه وان الله يعطي الدين او العلم من يحبه. دانایی دانستگی علم الله هغه چاته ورکوي چې د الله ورسره مینه او اخلاص د خدای محبت وي. نو تاسو پوه شئ چې تاسو الله انتخاب کړی زمونږ د ملت د اولادو د تربیت دپاره الله دې تاسو ته طویل عمر درکړي او انشاءالله تعالی اسلامي امارت ستاسو پشتباني کوي. د استاد ارزښت په دین کې شته. ستاسو اهمیت کم صلاحیت الله درکړی. ځکه نبی علیه السلام وفرمایل چې انما بعثت معلما. بعثیت مقصود ما از جانب خداوندی که فرستاده شدیم امی صفت ما معلم است. شما معلمین هستین. او مزید فرمود انما انا قاسم والله یعطی. ما خود تقسیم کننده هستم خود دیگه ما مفوض به الله میکنیم. بعضی خوب اخذ کده میتونن بعضی متخصص جور میشن بعضی انجینر جور میشن. این تقسیم خداوند نیست. الله تعالی عمل کول و توفیق نصیب بگرده.